السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مغفرته. محترم خور رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم خوب لیدلی دي. دا خور واتساپ هم نه لري خو زموږ نمبر پیدا کړی دی، زنګ راته ووهه. نو وایي کوم وخت چې ترکیه محمدیه سبقان تاسو شروع کړي دي هغو په موږ کې ډېر ستر انقلاب راوستلی دی او ډېر په غور یې اورو. وایي قضایان یې کې پکې وي، نو باید تاسې هره ورځ وایي ترکیه محمدیه سبق باید ولري. نو دا وایي دغه بیانونه چې زه اورم د ترکیه محمدیه شریفې، نو دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک مې په خوب ولیدی. موږ درې خوندې یو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ورطلب کړي، بله خور مې ورطلب کړي، هغه درېیمه خور مې هم ورطلب کړي. هغه درېیمه خور چې زموږ کشره خور ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته ووایي چې هغه ما نه پېژني که ما ته نه راځي. نو بیا دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم ما ته وایي چې راسه زما غېږ ته راسه. زه فکر وکړم چې زه څنګه یو ښځینه یم د رسول الله صلی الله علیه وسلم غېږ ته څنګه ورسم. نو خو بیا چې ورسم رسول الله صلی الله علیه وسلم ما په غېږ پورې نیسي، خو دی ډېر جګ وي تر ما. نو خوب ډېر طولاني و خو ډېر ښایسته او حسین خوب یې لیدلی دی. محترمه د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم څخه روایت دی. ابو هريره رضی الله مبارک وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل نبوت څخه هیڅ شی نه دی پات ما سوى هغه زیری کوونکي مبشرات. صحابه کرام ورته ویل چې هغه زیری کوونکي نو چیش دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته ویل الرؤیا صالحا نیک خوبونه. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم شیطان زما په شکل نس کېدلی. هر چا زه په خوب ولیدلم، بس زه ولیدلم. حدیث رقم 4006 صفحه نمبر 421 الفصل الاول مرقات جداتم. دا چې کومې خور ته ستا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې ته ما نه پېژنې یا تعلق نه لري، هغه مینه نه ورسره لري، محبت نه لري، درود ډېر نه وایي، هغه خور باید ډېر درود ووایي. او دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته ویل دي چې سینه د راجندې که، غېږ د راجندې که، د دې معنا دا ده چې محبت نور ډېر که. رسول الله صلی الله علیه وسلم در سره محبت کوي، ځکه د انسان محبت په سینه کې وي. د محبت ځای سینه د زړه دی. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم د هر امتی سره دومره نهایي محبت لري، دومره نهایي محبت لري چې هیڅ مور له زوی سره دومره محبت نه لري، هیڅ پلار له زوی سره دومره محبت نه لري لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زموږ سره څومره مینه لري، او الله جل جلاله زموږ سره څومره مینه لري. د خوب تعبیر هم دا دی چې محبت نور هم ډېر که، درود ډېر که. محترمینو، الله دې زموږ ستاسو سینې د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم په محبت باندې مزین او ښایسته وګرځوي. نو دا چې د ترکیه محمدیه سبقان اورې هغو په تا کې ډېر اثر کړی دی. دا د محبت بیانونه ټول اوره، قل لله الحمد زموږ په هر بیان کې د محبت اثرات پراته وي. هر بیان مو د محبوب په یو صفت باندې ښایسته سوی. نو ځکه وایي د هر شي چې ذکر ډېر وي، یاداشت یې ډېر وي، محبت هم د هغه ډېر وي. الله دې زموږ ټول شغل، زموږ ټول فکر د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت ته وګرځي. خوب دې حسین او ښایسته خوب دې لیدلی دی. هغه خور ستا کشره خور چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته راسه یا ته ما نه پېژنې یا ولې نه راځې، د دې مطلب هم دا و چې هغه غافله ده، ځان دې له غفلت څخه رابیداره کړي، محبت ولین ته دې ځان واچي، په رسول الله صلی الله علیه وسلم دې درود ډېر وایي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک محبت دې ډېر کوي، سینې یې ښایسته کوي په محبت د رسول الله.
هغه سینه کې چې محبت نه وي پروت، تر هغه سینه خاورې ښې دي، تر هغه سینه ډبرې ښې دي، تر هغه سینه حیوانان ښه دي. هغه سینه کې چې مینه د جانان نه وي، په هغه سینه کې چې مینه او محبت نه وي. جانان هر څوک لري، د چا جانان لیلا وي، د چا جانان دنیا وي، د چا جانان شهوات وي، خو د مؤمن جانان، د مؤمن مطلوب، د مؤمن محبت، د مؤمن مقصد هغه باید د مدینې جانان وي. الله جل جلاله دې زموږ تاسو د ژوند ټول محبت او هر هغه څه چې موږ ورسره مینه لرو، الله دې د الله جل جلاله د محبوب محمد صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم په محبت را بدل کړي. هغه داسې محبت دی چې د دنیا او د آخرت نجات کې پکښې دی. درې شیان محترمینو په ځان کې راولئ: متابعت د رسول الله، سنتیات د رسول الله را ژوندي کوي، درود ډېر وایست، محبت ورسره کوئ. انشاء الله الرحمن په ورځ د قیامت به لوړ سترګې راپورته کېږي، په سپین تندي د خندا په خوله باندې به جنت ته ننوځي. الله دې موږ تاسو عاشقان رسول الله جوړ کړي. الله دې مینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم را نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.